د لویدیځې حوزې د علماو د عالي شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدادت صالح وایي سوله په هیواد کې راتلونکې ده او ډېر ژر به په هیواد کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ شاهدان واوسو. دا خبرې مولانا صالح په هغه غونډه کې وکړه چې په هرات کې د سولې د روانو خبرو په ملاتړ جوړه شوې وه. نور حال په راپور کې. وروسته له دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل سوې، په هیواد کې خلک هم د سولې راتلو ته خوشبینه سوي دي. په همدې حال کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره د هرات مشران او دیني عالمان په هیواد کې د یوې باعزته او رښتینې سولې په راتلو ټینګار کوي. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدادت صالح په دې غونډه کې چې د سولې د راتلو په مناسبت جوړه سوې وویل چې سوله د افغانانو رښتینی حق دی او د سولې خبرې باید بریالۍ سي. نه تنها مسلمان ها صلح میخواهند بلکه جهان صلح میخواهد، ولی اونا از آدرس و محور صلح میخواه. اسلام از آدرس و محوری که زود به صلح میرسن و به صلح میرسن که به نفع همه انسان ها باشه نسبت به دیگر کسایی که صلح میخواه و انشاءالله ما روشنایی بیشترتر میبینیم در صلح. مولانا صالح زیاته کړه چې د سولې خبرې باید د انحصار حالت څخه راووځي او ټول افغانان باید د خپل مسلم او رښتیني حق لپاره نظر ورکړي. و ای داره نزدیک میشیم که انشالله به این منصب بزرگ که صلح در بین ملت مسلمان افغانستان باشه به وجود بیه. دیگه در واقع محفل امروز هم به ارتباط همون تشکیل یافته که در اینجا مشوره داشته باشیم و مردم مسلمان ما خصوصا علما، مشایخ، بزرگان و کافه مردم ما بیدار شوند. هر کس به نوبه خود به قدر طاقت خود در صلح سهم بگیره، بی‌طرف هیچ کس نباشه. صلح از انحصار چند فردی بیرون کنند و در انحصار چند فرد هم صلح نیست و صلح هم نتیجه نمیده. باید همه ملت مسلمان افغانستان در صلح سهیم باشند. په همدې حال کې د طالبانو د تحریک پخوانی غړی سید اکبر آغا وایي چې سوله راتلونکې ده او ډیر ژر به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لومړنۍ هوکړې د لاسلیک کېدو شاهد واوسو. په دې غونډه کې نورو دیني عالمانو هم د سولې په راوستلو ټینګار وکړ او سوله د حکومت اصلي دنده او وجیبه وبلله. ملت افغانستان در این شرایط اساس جز از صلح دیگر خواسته ندارند، دیگر آرزویی ندارند. میدانند که در صلح زندگی آبرومندشان، زندگی با عزتشان تأمین بشود. د سولې خبرې د څه باندې له 2 میاشتو ځنډ وروسته 4 ورځې مخکې د طالبان او امریکا ترمنځ په قطر کې بیا پیل شوې چې ورسره خلک یو ځل بیا د سولې راتلو ته هیله من کړي.